د آسیا په کچه هند په کرکټ کې اتله لوبډله. آسیا جام لوبې په آسیا کې د کرکټ یو له مشهورو سیالیو دي. آسیا جام د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC لخوا د 2 کلونو په موده کې ترسره کیږي. د آسیا جام لومړۍ لوبه په 1984 کال کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه چې هند د دې ټورنمنټ ګټونکی او سریلانکا دویم مقام خپل کړ. د دغه جام په تاریخ کې د هند کرکټ ملي لوبډلې د نورو په پرتله ډېرې اتلولۍ ګټلې دي. د سږ 2023 کال آسیا جام اتلولۍ له ګټلو سره دا اتم ځل شو چې هند د آسیا جام ټرافي خپل کور ته وړي. هند په 1984 کال کې د آسیا جام لومړي پړاو په ګډون د 1988 1995 1991 2010 2014 2013 او 2023 کلونو آسیا جام اتلولۍ ګټلې دي. د آسیا جام 14م پړاو د 2023 کال د اگست له 10 د سپټمبر تر 18 په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو چې هند د 2023 کال آسیا جام اتلولي په 10 وکټو او 203 توپونو له سریلانکا وګټله. د 2023 کال آسیا جام سیالیو کې سږ کال د نیپال په ګډون شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. نیپال او افغانستان ونشول کولای مخته ولاړ شي او پرون د سپټمبر په 18 هند د آسیا جام 14م پړاو په خپلې اتلولۍ سره پای ته ورساوه.